یو عالم وایي زما په 2 خبرو کې شک او هر چا نه مې پوښتنه کوله خو چا جواب صحیح نه راکړ د دې 2 خبرو د 2 خبرو بستره مې وتړله او 2 میاشتې مې مزل ورپسې وکړ یو ځای ته لاړم غرمې لمونځ مې وکړ ماسپښین جومات کې امام و راته وی وروره کوم ځای نه راغلی او ته خو ډېر خفه ما ورته وی چې زه خو دغه 2 خبرو را روان کړی ما او چاته جواب نه ورسي راته وی وایه وی دا 2 خبرې ورته ما وکړې وی هغه راته وی لقد سقطت علی الخبیر تا د یو ماهر سره ملاقات یعنی بس غم مه کوه خو ته پوښتنه کوه زه به جواب کوم 2 خبرې دا وی یوه خبره دا وه چې ما اسقل من السماوات والارض د اسمان او د ځمکې نه دروند کم یو شی دی 2مه خبره دا وه ما اوسع من الارض د ځمکې نه پراخه کم یو شی دی 3مه خبره دا وه ما اغنا من البحر د دریاب نه غني څوک دی دریاب په اوبو سم موړ دی 4مه خبره دا وه ما اذل من الیتیم د یتیم نه ذلیله څوک دی 5مه خبره دا وه ما اقصى من الحجر د تیږې نه کلک کم یو شی دی 6مه خبره دا وه ما ابرد من الثلج د واورې نه یخ کم یو شی دی 7مه خبره دا وه ما اشد حرارة من النار د اور نه ګرم کم یو شی هغه راته وی مشکل نشته جواب سوال کوه ما ورته وی دا راته ووایه ما اسقل من السماوات والارض د ځمکې او د اسمان نه دروند کم یو شی دی شته راته وی شته ما وی کم شی وی البهتان علی البری یو سړی پاک سړی دی او څوک پې تهمت ولګوي دته دا داسې دروند شي چې د ځمکې او د اسمان نه ډېر دروند زموږ د علما قصه کوي د هارون رشید صاحب زمانه کې 2 علماو یو امام کسائی رحمه الله یو امام سیبوی دوی په یو شي کې بحث راغی سیبوی یو عام عالم مدرس و عالم او کسائی خو د بادشاه استاد و موږ بیا طالبانو ته وایو كنت اظن ان العقرب اشد لسعة من الزنبور فما وجدته الا اياه دک الا اياه خبره د سیبوی صاحب صحیح وه د علاقې ملکانانو مشران راجمه که بادشاه ورته وی د کسائی صاحب او د سیبوی صاحب مقابله ده خبره د چا صحیح ده خبره خو د سیبوی صاحب صحیح وه خلکو چې وکته چې کسائی خو د بادشاه استاد دی کېدای شي انعام راکړي نو غلطه فیصله وکړه خلکو ورته وی انا نقول بقول الکسائی من د کسائی غوندې خبره کوو سیبوی په غلطه سیبوی خو پاکو او تهمت پې د غلطیا ولګېده سیرت صاحب دومره خفه شو چې کله یې پرېښو او بیا په یو ډاګه کې ځان ته جونګړه جوړ کړه او د ډېر غم د لاسه وفات شو ورته وی د ځمکې او د اسمان نه دروند شی شته که نه ورته وی شته وی کوم شی وی په پاک سړي چې تهمت څوک ولګوي وی بلکل دې رښتیا ووایي ورته وی مولوي صاحب 2م سوال ما اوسع من الارض ځمکه ډېره پراخه ده چا یې حد نه دی معلوم کړی حالانکه ځمکه د اوبو نه کمه ده خو د وچې حد هم چا نه دی معلوم کړی دا فلسفیانو سره څومره اسباب دي ولیکن آخري حد نه دی معلوم کړی ورته وی ځمکه ډېره پراخه ده د دې نه پراخه شی شته ورته وی شته وی څه شی اسلام اسلام دومره پراخه دی که یو هلک مطالعه کې دی وی ما ته جوړ کړی که سپین ږیری مطالعه کې دی وی ما ته جوړ کړی که ښځه مطالعه کې دی وی ما ته جوړ کړی که ځوان مطالعه کې دی د هر سړي دومره حقوق پکې سیرت سے بیان شوي دي خلک خو په اسلام باندې حملې کوي اسلام یې نه دی مطالعه کړی اسلام یې د تورې نوم ایښی حالانکه اسلام کې نور احکام هم دي نور احکام چې مطالعه کې توره بیا درته نه ښکاري بلکې توره کې حسن پیدا کوي ورته وی د ځمکې نه پراخه شی اسلام ورته وی رښتیا دي وایي مولوي صاحب 3م سوال ما اغنا من البحر دریاب په اوبو ډېر موړ دی د ده نه موړ څوک شته ورته وی شته قلب غني على القناعة هغه زړه چې الله تعالی په قناعت باندې دی غني کړی قناعت معنا په خپل حیثیت صبر کول د هیچا قصه کې نه د سره پروا نه ساتي ورته وی 4م سوال دا راته وی ما اذل من الیتیم یتیم ډېر ذلیله یو بیچاره یار سړی وهیم او سپېره مې وی د یتیم نه ذلیله څوک شته ورته وی شته النمام عند المقابله کله چې یو سړی د 2 نفرو په منځ کې شیطانت کوي د یو خبرې یو ته وړي د بل بلې ته وړي دا دواړه دا شغلخور راولي چې واله که زما دا خبرې ده ته ولې وړي دې وخت کې دی دومره ذلیله شي چې د یتیم نه ډېر ذلیله خړې سترګې نیولې خړې سترګې ورته وی یقینا رښتیا دي
وی پنځم نمبر سوال وی دا راته ووایه ما ابرد من الثلج واوره ډېره یخه ده بله د دې نه یخ شی شته وی شته وی څه شی وی چې ستا یو دوست ته ضرورت پیدا شي او هغه دوست تا هغه کار کولی شي بله خو د هغې باوجود تا ته انکار وکړي چې نشم د هغه د دوستۍ نه دې دا زړه داسې یخ شي چې د واورې نه ډېر یخ ورته وي یقینا رښتیا دي وي ورته وي شپږم سوال اووم سوال وی هغه کم د اور نه ګرم شی شته شپږم ورته وي او شته وی کینه کینه چې ده دا د اور نه هم ډېره ګرمه ده زموږ علما وایي د کینهګر مخ هم توري زړه کې سوځېږي اووم نمبر وی د تیږې نه کلک شی شته وی قلب الکافر د کافر زړه دا د تیږې نه هم کلک